اد محمد هغه سیمه چې د طبیعي ښکلاګانو ترڅنګ د خوست یو تر ټولو امنترین ځای او بهترینه آب و هوا لري، ځلونه یې په اړه خلکو ته د پانګونې ژمنې ورکړل شوي، خو په عملي ډول څه نه لیدل کیږي. دا ځل لا تیرو ژمنو سره په توپیر نوې ژمنه کیږي چې د ملي پارک په توګه یې د هیواد په کچه د 4 نورو ملي پارکونو په ډله کې شامل کړي. اد محمد سیمه چې یو ډیره مهمه تاریخي سیمه ده او دا نه یوازې د خوستوالو دپاره بلکې منګه په دغه یو طرحه باندې کار پیلوو چې د اد محمد سیمه په یو ملي پارک باندې تبدیل کړو، ځکه چې دا هغه سیمه ده چې نه یوازې د خوست دپاره بلکې د ټول افغانستان د وګړو دپاره د تفریح یو ښه او مناسب ځای ده. والي فدایي زیاتوي چې د اد محمد د سیمې نقشه چې سړک د ځنګل وهنې مخنیوی او دغې سیمې ته پوره توجه پکې شامل دي. پخوا یوازې په نوم کار شوی دی او موږ یوازې نومونه نه یادوو، بلکې د دې دپاره جامع طرح، د دې دقیقه سروې، د دې چې څومره په دې باندې مصرف راځي، د هغې تخمیني لګښت او د دې دپاره د یو واضح ډونر پیدا کول، هغه که دولتي وي که خصوصي وي که د دواړو ګډ وي او که یو وي. اد محمد د خوست یوه له سیاحتي سیمو څخه بلل کیږي چې د خوست سربېره د ګاونډیو ولایتونو څخه هم دغه سیمې ته د مېلو ساتیرۍ لپاره سیلانیان ورځي او د طبیعي ښکلاګانو څخه خوند اخلي. د کاتونکو په خبره که چیرې دغه سیمې ته توجه زیاته شي، د امنیت ترڅنګ په اقتصادي برخه هم مثبت اغیز ولري. شیرین درمان، ملمه راډیو، خوست.